أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ان شاء الله تعالی نن موږ رسول الله چې کوم معجزات دي هغه باره کې به ډسکشن کوو. ون بای ون تاسو ته وایم چې زموږ نبي له الله پاک کومې کومې معجزې ورکړي او په دې معجزو کې فرق څه و. ټول غټه معجزه خو زموږ نبي چې کوم د قرآن ده، د دې په بیس باندې زموږ نبي د نبوت دعوه ده. الحمد لله رب العالمين. نور معجزو باندې د نبوت دعوه نشته، په دې معجزې باندې صرف د نبوت دعوه ده، ځکه چې زموږ نبي قیامت پورې نبي دی. نو معجزه ول الله پاک داسې ورکوله د نبوت دعوې چې قیامت پورې بیا ویلړي. نور معجزې چې کوم دي زموږ نبي سره تلي هغه د نبوت دعوه په هغې نشته. نبوت دعوه صرف قرآن باندې ده. ټیک شو. اوس نور معجزې چې کوم دي که نه هغه الله پاک مختلف موقعو باندې زموږ نبي د مدد دپاره الله پاک ورکړي دي، زموږ نبي سره پکې مدد وکړي. لکه تاسو ته زه زموږ نبي جسم سره چې کوم معجزې په بسته وې تاسو لومبې هغه وایم، لکه زموږ نبي د وجود نه به بغیر عطرونه هغه نه به خوږ سمیل شو، هغه سره معجزه وه. شاته به تاسو په نظر راتلل د نبوت مهر پې الله پاک لګولی و، شاته یې مهر و نبوت پهچان و. دا په تورات کې په زبور کې به مخکې کتابونو کې الله پاک ویلي و چې آخري نبي به راځي او هغه باندې به مهر لګېدلی. سلیمان فارسي رضي الله تعالی عنه هغه مهر هغه پته وه، هغه ته پته وه چې د آخري نبي به دا مهر وي، ځکه چې هغې ته خپلو مشرانو علماو ویلي وو. هغه بیا چک کوم کړل زموږ په نبي باندې هغه مقرر و. دغه شان زموږ نبي چې کوم سینه ده هغه الله پاک کولاوه کړې وه، هغې په جبرائیل امین علیه السلام په څه باندې ایزدلې وه؟ نبي زمزم په اوبو باندې ایزدلې وه. دوه درې پیرې دا واقع زموږ نبي سره راغلې وه، یو په ډکیالي باندې او بل چې کوم دی که نه دا په چې کله اسراء والمعراج دا معجزه کېدله په هغې موقع باندې جبرائیل امین علیه السلام ورله سینه کولاوه کړې وه، نبي زمزم په اوبو ایزدلې وه او الله پاک ورله په دې کې حکمت ورکړو، علم ورله ورکړو، پوهه ورله ورکړه او شیطاني کارونو نه یې صفاس وساتو. دغه شان د اوبو مطابق مختلف موقعو باندې الله پاک زموږ نبي له اوبو ورکړلې. صلح حدیبیه په موقع باندې ورسره اوبه نه وې، کوهیې ورته د ګنده کوهي نه ورله صفا اوبه ورکړلې او هغه ټول صحابو دپاره پوره شپې کمې اوبه چې پکې کمې پرتې وې استعمال نه او صحابو استعمال کړو هغه د الله مدد په ذریعه باندې چې الله ورسره مدد وکړو اوبه ورله ورکړې زموږ نبي په دوا باندې. دا یو معجزه وه. دغه شان بله موقع باندې صحابو سره اوبه نه وې، زموږ نبي له ګوتو نه دومره اوبه رالې چې ټولو صحابو پې څه چل وکړو وضو پې وکړله او هغه 1500 صحابه چې کوم دي که نه 1400 یا 1500 دا په حدیثونو کې دي چې هغه څه ډول وشو هغه ټولو صحابو ته هغه اوبه ورسېدلې. هغه شان د اوبو ریلیټډ کوم معجزې دي نو مختلف موقعو باندې الله پاک زموږ نبي له اوبو ورکړلې. په لږو اوبو باندې به ډېر شه صحابو ګزاره وشوه. صلح حدیبیه په موقع باندې هغه شانتې یو پیره سوکړه وه، زموږ نبي دوا وکړله او باران وشو. نو درې موقعو باندې دغه شانتې زموږ نبي الله له اوبو ورکړي. دا درې معجزې د اوبو سره ریلیټډ دي. بیا د خوراک ریلیټډ دغه شانتې یو درې معجزې دي. خندق کې جابر رضی الله عنه زموږ نبي انوایټ کو چې راشه تاسو ډېر د لوږې نه حالات خراب دي نو یو بیزې وله حلاله کړه او ورته وویل چې ته ځان سره یو درې ملګري راوړه. زموږ نبي ټول صحابه بوتلل او ټولو هغه پوره ورته ورسېدلو. هغه خوا کې چې کوم کورونه صحابه وو چې دي له ته هم ورکوي او هغې ته هم هغه لږه خوراک چې کوم دی هغه الله کافي کړو. دغه شان کوم تاسو ما جنګ تبوک ته قصه وکړه نو په دې کې هم د خوراک ته موجوده شوې وه هم پکې د اوبو ته موجوده شوې وه. په دې موقع دومره لږ خوراک په صحابه وایي چې دومره لږ ځای و چې لکه بیزه پکې ناستېدلی شوه. هموږ ټول صحابو خپل خوراک را جمع کړو او زموږ نبي بې دوا وو د الله نه ووختله او هغه ټولو صحابو ته ورسېدله. هغه شان د ابوهریره رضی الله عنه سره زموږ نبي لږې کجورې ورکړې وې او هغه د عثمان غني رضی الله عنه د خلافته پورې هغه وخوړلې. هغه شان په بل ځای کې روایت کې دي چې ابوهریره رضی الله عنه وایي چې زما د حافظه کار نه کوي حدیثونه نه هېرېږي. زموږ نبي اوس څه چل وکړو هغه لږې کجورې وکړې دا وکړو ته نه هېرېږي چې هغه وخوړې عمرې مکمل بیا برابر شوه بیا ترې هغه هېر شوي نه دي حدیثونه. ځکه ابوهریره رضی الله عنه زموږ کتابونو کې سټډي کوو که نه ټول نه سوا حدیثونه د ابوهریره رضی الله عنه وایي. دغه شان علاج ریلیټډ چې کوم دي په صحابیو په احد کې په جنګ کې د هغه سترګو کار نه کولو زموږ نبي ورله څه چل وکړو قتاده رضي الله تعالی عنه زموږ نبي ورله په سترګو لاس راکاږه صحیح شو. هغه شانتې بل صحابیو زموږ نبي په سمیشن باندې لېږلی نو هغه خپه په هغې کې سلپ شوه او هډوکی مات شو. زموږ نبي ورله په خپه باندې لاس راکاږو هغه هډوکی روغ شو. دغه شانتې په جنګ خیبر کې د علي رضی الله عنه چې کوم سترګې وې هغه کار نه کولو زموږ نبي څه چل وکړو په سترګې ورله لاس راکاږو او سترګې صحیح شوې او اوس چې کوم دی که نه وی دا قلب هم فتح شي.
یو ورځ مخکې ورته ویلي چې کله وفات کېږي نو په غیب علم ولم الله پاک غیب نو خبر ورکړه حق کله کوم ده څو ورځې نه فتح کېدله او زموږ نبي چې وي سبا فتح کېږي فتح شوه. دغه شان مختلف موقعو کې د ونو سره د کاڼو سره څاروو سره زموږ نبي ته خبرې کړي دي. زموږ نبي چې په لاس کې کاڼي به راواغستي او ذکر به یې کولو کاڼو هم الله سره صفت دي. شانت یو ونه زموږ نبي به د لاندې سجل کولو خطبه به یې کوله چې بیا منبر جوړ کړو چې منبر جوړ کړو نو هغه ونې بیا ژړل. جابر رضی الله عنه خو چې لکه د وړو په شان به ژړل چې زموږ نبي بیا لاس کېښودلو هغه ونه قلاره شوه. دغه شانت یو اوښ چې کوم دی که نه هغه زموږ نبي ته شکایت وکړي چې ما د مالک په ما ډېر کار کوي نو زموږ نبي ورته بیا سوي وي مالک ته چې په زمانې کار ډېر کوي خوراک ول نه ورکوي نو هغه وخوځه لکه زموږ نبي ته خبرې وکړې. دغه شان په بخاري کې دي 65 نمبر حدیث دی چې دوه صحابه نبي د کور نه لاړل نو تیاره وه نو هغې سره رڼا روانه وه هغه دوه صحابه نه کور ته ورسول. هغه زموږ نبي له چې الله کوم علم الغیب ورکړی و د هغې باره کې ډسکشن کوو نو ټول لومبی ورته یو ښځې واقعه بیانوم چې یو ښځه وه هغې په خوراک کې زهر اچولې وه زموږ نبي له انویټیشن ورکړو. ښځې وی چې دا ما معلومولو چې دا پیغمبر دی که نه نو چې کله صحابه خوراک وکړو نو هغې زهر د لاسه هغه شهیدان شول. نو چې کله زموږ نبي مڼۍ خولې له راوړه نو هغې مڼۍ خبرې وکړې چې د الله رسوله ما مه خوره او دې کې زهر وي نو دا الله پاک والله علم ورکړو لکه زهر پته ورته ولګېده چې په دې مڼۍ کې زهر دي نو غیب نه ولا خبر ورکړو. دغه شانتې رومن او پرشین چې کله جنګ وشو او رومن جنګ بایلو نو کافرانو بیا به دې په ټوکې کولې چې ستاسو هغه مسلمانان ووهل لکه هغه هم ریلیجیس خلک وو که نه عیسی علیه السلام فالوور ول دغه شانتې څنګه هغه تش پرستو رومن ووهول دغه شان به موږ تاسو وکړو. دا الله پاک څه وي غلبت الروم چې اوس پرشین چې کوم دی که نه دا به جنګ بایلي او رومن به بیا جنګ وګټي. بیا څه چل وشو چاک کپړه پسې مکمل صحیح راووته او په هغې کې الله پاک په سورة الروم کې دا هم ویلي چې په هغې ورځ به مسلمانانو خوشحالي مناوئ. دغه شانتې زموږ نبي د مخکې نه وایي چې په کوم ټایم کې 3 مسلمانان ول صرف زموږ نبي په خپله او خدیجه رضی الله تعالی عنها او علي رضی الله تعالی عنه کله چې 3 مسلمانان ول کنه خانه کعبه کې موس کولو زموږ نبی په هغه ټایم کې دا ویلو چې رومن او پرشین به زفات کومه دا زما په انډر کې راځي نو دا پر پیسې زموږ نبی بیا د عمر تعالی عنه په خلافت کې دا پوره شو او جنگ وګټو لاغینه زموږ نبی په خپل ژوند کې په کوم جنگ تبوک کې په دې بس تلو زموږ نبی نو ویریدل او جنگ سره منکو زموږ نبی نه یو میاشت په فاصله کې به دښمن یریدو نبی چې یو میاشت مسافت کې زمانہ کنه نو ملره زمانہ دښمن یری د قشان مکه په باره کې زموږ نبی ویلو چې دا به فتح کوم کله چې زموږ نبی مدینه کې نو چې دا مکه مونږه فتح کوو حق پر به مکمل صحیح راوته نو شان د پیرون باره کې قران ویلو چې پیرون نشانی جوړه کړی دا د دنیا د خلکو لپاره فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية توقف را بسیم بیا سری وته د پیرون اړان چارای هغه راوتله دا نور چې د مسلمانانو انټرنل چې کوم مسائل دي دغه باره کې دي دا علم الغیب نو زموږ نبی ویلو چې عمر تعالی عنہ ویل چې ستر فتنو ومس کې کومه دروازې عمر تعالی عنہ چې کله شهید شو هغه نه پس فتنه سٹارټ شوې دا زموږ نبی دا معجزه ثابت شو دا علم الغیب ثابت شو چې عمر تعالی عنہ پس بیا اختلاف شروع شول دغه شان چې حسن رضی الله عنه مبارک ویلو چې دا مدان وسینه دی دا به د مسلمانانو دوه جماعتونو ومس کې روغاټي دا علی رضی الله عنه چې کوم جماعتو د معاویه رضی الله تعالی عنه چې کوم جماعتو دای ومس کې حسن رضی الله عنه بیا پای ومس کې روغ وکړه نو نبی دا خبره هم صحیح ثابت شوه دغه شانتي عمار رضی الله تعالی عنه ته ویلو کتاب څه چل کوي یو باغی جماعت پتا قتل کوي کله جنگ چې دغه جوړېدو مسجد نبوي هغه ټایم کې وته زموږ نبی ویلو هغه به ډېر مهنت کولو په دین کې زموږ نبی وته په دین کې دومره مهنت کوي او باغی جماعت پتا قتل کوي هغه صحیح ثابت شوه بیا دا خبره تقشان زبیر تعالی ته ویلو چې توسط علي سره ډېر محبت کې یو ورځ بدر د خلاف تور راوچته جمل کې چې کوم نه کنه هغه چا تور راغسي وا زبیر تعالی خو د علي خلاف تور راغسي وا او بیا وتکله علي رضی الله عنه دا خبره یاد کړه نو هغه جنگ نشاته شو تقشان موږ نبی ویلو چې ما دا هغه شری بس حالات چې د خوب نامې ځای دی هغه سپي باغې باندې وغبي نو هغه خبره انده صحیح ثابت شوه عائشہ تعالی چې کله روانه د خوب د تور سیدا په جنگ جمل کې چې کله هغه اپوز روان کړو د علي تعالی خلاف هغه ترابیسی مکمل صحیح ثابت شوه هغه سپوغه په پایده کې عائشہ تعالی ته پته ولګی چې خا الله ماته رسول الله ویلو دغه څنګه د حسین رضی الله عنه مبارک نن نبی ویلو چې په دې کې شهید کیږي په کربلا کې بیا شهید شو هغه ترابیسی مکمل صحیح راوتله نو ټول علم الغیب دي نو چې ما کوم اختلاف ډسکس کړی ان شاء الله دا پریمانه مکمل ځای او پرو ویډیو جوړوم تاسو
به د ټولې خبرې په دې کې چې کوم حقیقت دی هغه ورته وایم چې ډېر شي خلک چې کوم دی که نه دې ټاپک نه یېرېږي په دې باندې سره خبرې نه کوي وعده دا کوم چې په دې کې حدیثونو کې کومې خبرې زموږ نبي کړي دي بغیر د چا د یارې نه به ټول تاسو ته کوم دا چا دا پروا نه کوو چې پلانې څه وایي ډینګې څه وایي د فرقهبازو نه به نه یېرېږو پوه شو موږ الله له جواب ورکوو همغه صرف د خپل نبي کلمه ویلې ده او د چا نه موږ انشاءالله یېرېږو نه چې په دې کتابونو کې ما څه پړاو کړي دي هغه به تاسو ته وایم ډېر شي خلک داسې چې هغوی ته ښه پته وي خو د یارې د لاسې نه شي ویلی ولې د فرقهبازو د وجې نه چې فرقهپرستو به هغه خبرې صحیح ونه لګي موږ به څه چل کوو موږ د حسین والا کار کوو حق خبره به کوو پوه شوې ځان مو بزدله نه جوړوو زندګي یو زندګي ده اوس کوم مړه کوي چې مړم دی کې د الله تعالی له خوا هسې موږ روان یو ورځ به هسې مرو د حسین خبره دی مرګ خو هسې یو ورځ دی شهادت نه بیسټ آپشن بیا بل شته نه خیر دا خو ځانله ټاپک دی د اختلافاتو به خبرې کوو اوس تاسو ما صرف او صرف د غیب دا خبر ایو ته بل وایم علي رضی الله تعالی عنه چې کله لیکل کول که نه د صلح حدیبیه نو په هغې کې داسې چل وشو چې ابو سفیان د طرف نه د ابجکشن راغلی که ته همون د الله رسول نه منو تا ځان سره رسول الله لیکلی نو هغه یې په زموږ په نبي باندې هغه رسول الله قرآن کو نو زموږ نبي پاک ټایم کې علي رضی الله تعالی عنه ته وایي چې ستا باندې هم یو ورځ داسې وخت راځي چې ستا نوم به ورانای څنګه چې د باندې رسول الله وران کو کنه دغه شانتي بیا د علي رضی الله تعالی عنه چې سره کوم خلیفہ لګېدلی موږ څلورم خلیفہ علي رضی الله عنه دی که نه د مسلمانانو چې کوم دویم نمبر ګروپ وکړه هغې څه چل وکړو د علي تعالی عنه دی چې موږ ستا سره خلیفہ منو نه دا وران کا نو دا هم د غیب یو خبرو چې دا مکمل صحیح راووتو دغه شانتې بیا اسرا والمعراج بارکه معجزې دي اسرا هغې سفر ته وایي چې د مکې نه نواله د بیت المقدسه پورې زموږ نبي کوم سفر کړی هغې ته اسرا زمینی سفر په لاره چې په ځمکه کوم سفر وي معراج چې بیا کوم اسمانونو ته سفر وي دا زموږ نبي د جنتونو او د جهنم ټول وزټ یې وکړو دا ټول یې ولیدل پریکټیکلي دا هم یو معجزه ده زموږ د نبي دغه شان بیا د سپوږمۍ معجزه سپوږمۍ ورته الله پاک دوه ځایه کړه په قرآن کې سورة القمر کې په لومړي آیات کې دي بیا ټول نه یونیک معجزه دا ده چې یو ورځ جنات یو ورځ روانو هغوی قرآن واورېدو هغوی قرآن واورېدو او هغوی په ایمان راوړو دا په سورة الجن کې دا واقعه الله پاک ذکر کړې ده چې جنات یو ډله روانه وه هغوی قرآن واورېدو نو هغوی په قرآن باندې ایمان راوړو خپلو خلکو ته بیا لاړل او هغوی ته دعوت تبلیغ شروع کړو دا ټول معجزاتو تاسو ما سره صحیح وي انشاءالله تعالی بیا په دې باندې ویډیوګانې جوړو په اسرا والمعراج په یو ځان غټ ټاپک دی په دې کې هم ډېر خرافات مشهور دي ټول نه غټ خرافات دا چې وایي زموږ نبي د الله سره میلاو شوی و دا هم دروغ دي او صحیح چې کوم د قرآن او د حدیث چې کوم معلومات دي زه کوشش کوم چې دا تاسو ته هر یو ټاپک باندې ویډیو جوړه کړم وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم الله خیرا